تاسو صبح قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د کندهار امنیتي وضعیت ته د غایب هبت الله ویره د طالبانو مشر د شپې ګزمې جوړېدو سپارښتنه کوي. په ایران کې د ناقانونه کډوالو حضور. په افغانستان کې د تهران نوی سفیر وایي چې افغانان دې له قانوني لارې ایران ته سفر وکړي. په بدخشان کې واورې ورېدنې او شدید ساړه د 3 ماشومانو ژوند اخیستی. په سوریه کې د نښتو دوام. د دغه هیواد پوځ حلب ته د وسلوالو راتګ ومانه. او د بریټانیا پارلمان د لاعلاجه ناروغانو لپاره د ځان وژنې طرحه تصویب کړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو غایب مشر ملا هبت الله اخندزاده په کندهار کې د دغه ډلې له امنیه قمندان سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د امنیت د لا ښه والي په موخه د شپېنیو ګزمو د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. هبت الله ته منسوب غږ چې د شنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته رسېدلی، نوموړي د کندهار د طالبانو امنیه قمندانۍ د امنیت لامر شاه آغا سره د مخابرې له لارې خبرې کړې دي. د سرچینو په وینا دا خبرې جمعه د لیندۍ پر 10 د شپې شاوخوا 10 بجې شوې دي. هغه په دې خبرو کې د کندهار پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې او نوموړي امنیتي مسؤل ته یې د وضعیت د ښه والي لپاره لارښوونه کړې ده. ورته مهال سرچینې زیاتوي چې هبت الله له شاه آغا سره مخابرې خبرو سربیره په کندهار کې له یو شمېر نورو طالب امنیتي چارواکو سره هم لیدلي او هغوی ته یې د امنیت د ټینګښت په تړاو سپارښتنه کړې ده. د یادونې ده چې د روان کال په غویي میاشت کې هم د طالبانو د غایب مشر یو غږیز کلیپ خپور شوی و چې پکې نوموړي د کندهار ښار د امنیتي حوزو له امرانو سره د امنیتي ګواښونو په هکله خبرې کړې وې. هبت الله هغه مهال د کندهار ښار د امنیتي حوزو امرانو ته سپارښتنه کړې وه چې په دغه ښار کې د داعش حضور په سم ډول وڅېړي. په افغانستان کې د ایران نوی سفیر علی رضا بیګدلي وایي چې افغانان باید هڅه وکړي څو له قانوني لارو دغه هیواد ته سفر وکړي. بیګدلي د شنبې ورځ کابل ته رسېدلی او دا څرګندونې یې په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې مطرح کړي دي. د هغه په وینا هغه افغان کډوال چې په قانوني ډول ایران ته ځي د قدر وړ دي او درناوی به یې وشي. د هغه د څرګندونو له مخې په افغانستان کې د دغه هیواد سفارت په ګډون د ایران اسلامي جمهوریت د ماموریتونو تر ټولو مهم لومړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاونډیتوب پراختیا ده. د یادونې ده چې تېره اونۍ حسن کاظمي قومي له خپلې دندې ګوښه شو او پر ځای یې علی رضا بیګدلي ګمارل شوی. بلخوا څو ورځې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومني ویلي و چې هیواد یې نور د ناقانونه افغان کډوالو د منلو وړتیا نه لري او په وینا یې د هغوی ایستل یې کاري لومړیتوب دی. هغه ټینګار کړی و چې دا ګام د ایران له کار وزارت سره په همغږۍ اخیستل کیږي. د بدخشان طالب سیمه ییز مسؤلان وایي چې د دغه ولایت د راغستان ولسوالۍ د اصلي اوسیدونکو 3 ماشومان د واورې ورېدنې او شدید ساړه له کبله مړه شوي دي. د بدخشان ولایت د طالبانو د اطلاعات او کلتور آمر حکمت الله محمدي شنبه د لیندۍ پر 10 ویلي چې دا پیښه تېره ورځ مازدیګر شاوخوا 5 بجې د راغستان ولسوالۍ د نواباد سیاب په کلي کې رامنځته شوی. د دې طالب مسؤل په وینا دا ماشومان د راغستان ولسوالۍ کالر کلي ته روان وو چې په لاره کې د ډېرې واورې او شدید ساړه له کبله مړه شوي دي. محمدي زیاته کړې چې د دې 3 کسانو مړي د شپې لخوا د هغوی د خپلوانو په مرسته د راغستان ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته لیږدول شوی و او تر هغه وروسته یې کورنۍ ته سپارل شوي دي. په بدخشان کې هر کال د ژمي په موسم کې د مواصلاتي لارو د لرېوالي او شدید ساړه له کبله ګڼ شمېر کسان خپل ژوند بایلي. د راپورونو پر بنسټ د سوریې پوځ حلب ښار ته د وسلوالو راتګ منلی یې ویلي دي چې په وروستیو نښتو کې د دوی لسګونه سرتیري وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د سوریې پوځ د شنبې ورځ په یو بیان کې ویلي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د وسلوالو په بریدونو کې د دوی لسګونه سرتیري وژل شوي او وسلوال توانېدلي چې د حلب ښار پراخو برخو ته ننوځي. د سوریې پوځ په وینا دوی له دې سیمو په شا شوي او ترهګرو پر وړاندې د ځوابي برید لپاره چمتووالی نیسي.
ورته مهال د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو د وسلوالو برید د سوریې له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بولي. د یادونه ده چې د حیات تحریر شام په نوم د سوریې دولت مخالف اسلام پالې ډلې جنګیالیو له یوې اونۍ راهیسې د دولت تر واک لاندې سیمو کې ناڅاپي عملیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې پوځ نن سهار هوایي ډګر او حلب ښار ته ټولې غځېدلې لارې تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د بریټانیا پارلمان یوه داسې طرحه تصویب کړې چې پر لاعلاجه ناروغیو عمر خوړلي کسان کولی شي ځان وژنه وکړي او خپل ژوند پای ته ورسوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بریټانیا پارلمان د جمعې ورځ د مرستې مړینې د اجازې ورکولو لپاره له نوې لایحې ملاتړ کړی او دا طرحه په مړینه کې کرامت او د ژوند له پایه د ساتنې په تړاو له څو میاشتني بحث وروسته په 330 مثبتو رایو تایید شوې ده. په راپور کې راغلي چې دا لایحه د عمر خوړلو ترمینال ناروغانو د ژوند پای تر عنوان لاندې تصویب شوې ده. د راپور له مخې دا طرحه د هغو لپاره چې د ډاکټر تر ارزونې وروسته تشخیصیږي او 6 میاشتې یا کم ژوند پاتې وي اجازه ورکوي څو د خپل ژوند د پای ته رسولو په هکله د انتخاب حق ولري. د راپور پر بنسټ دا قانون به یوازې په انګلند او ویلز سیمو کې پلی شي. په راپور کې دا طرحه په قانون کې د بدلون پر لور یو تاریخي ګام بلل شوی دی. د یادونې ده چې دا لایحه کولی شي بدلون وکړي یا ان منفي رای ته ورسیږي ځکه چې دا لا د بریټانیا پارلمان د عوامو جرګې او عیانو جرګې د ګډو مشرانو خونې تایید ته اړتیا لري. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.